مهم خبر راشد خان د بغلان سیلاب ځپلو سره تر خپلې وسې مرسته کوم. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی راشد خان د بغلان وروستیو سیلابونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کړې او وایي تر خپلې وسې به کوشش وکړي چې مرستو ته یې ځانونه ورسوي. په ټولو هیوادوالو غږ کوم چې په دې برخه ورځې کې خپلو وطنوالو ته لاس ورکړي. شتمن هیوادوال باید ډیر څه وکړي. د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان محمد نبی عیسی خیل او اکثریت نورو لوبغاړو هم د بغلان او نورو ولایتونو د سیلابونو د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي کړې ده. په ورته مهال د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د قوشتېپې کانال روانو لوبو د ټکټونو پیسې به سیلاب ځپلو ته ورکړي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې چمتو شوې ویډیو. تر بیا خیر چارې ښه وخت.